صورت نوم دی دهر. دهر په عربی کې ویل کیږي زمانه ته، وقت ته. او د دې صورت بل نوم دی سورة الابرار، او د دې صورت بل نوم دی سورة الامشاج. دا مختلف نومونه دي. دا صورت مبارک مدنیتون، دا په مدینه منوره کې نازل دی. وهي 31 آیتا، او په دې صورت کې 31 آیاتونه دي، 31 آیاتونه دي پکې. وفيها رکوعان، او په دې صورت کې 2 رکوعګانې دي. الله دې لومبي آیات کریمه کې وایي هل اتى على الانسان حين من الدهر. الله بشک چراغله دې په دې انسان باندې یو وخت داسې یو زمانه پر راغله دا چې لم یکن شیئا مذکورا، چې اس نو شیز چې د په دې جبه باندې راتللې. نو دلته د انسان نه کم انسان مراد دی؟ د انسان نه حضرت آدم علیه السلام ته مراد دی. تفسیرونه وایي چې دلته چې د الله پاک د انسان ذکر کړي نو کم انسان دی مراد دی؟ حضرت آدم علیه السلام. حضرت آدم علیه السلام په مخ د ځمکه باندې د الله د طرف نه لومبي انسان هم او د الله د طرف نه لومبي پیغمبر هم. حضرت آدم علیه السلام چې لا الله پاک پیدا کړي نو الله پاک فرشتو ته ویل اے فرشتو ول زه خپل یو خلیفه یو نائب پیدا کوم. نو فرشتو ورته وی یا الله من خود ستا تسبیح کو، ستا حمد وایو، ستا پاکی بیانو، خلیفہ او نائب انسان سره پیدا کوي. الله ورته زه خو پوهیږم، بېشکه چې الله ښه پوهیږي. فرشتو ته الله وی، فرشتو ته وی اے فرشتو وی زه ښه پوهیږم. الله وی او تاسو نه پوهیږئ. نو فرشتو وی یا الله موږ ته د ستا د طرف نه چې کوم علم راکړی شوی دی موږ په هغې پوهیږو، نور موږ په هېڅ نه پوهیږو. په خبره باندې پوه شوې؟ نو الله تعالی حضرت جبریل علیه السلام ته حکم وکړو، وی لاندې لاړ شه ځمکې ته. نو حضرت جبریل علیه السلام راغی او د ځمکې د مختلفو ځایونو نه خاوره راټوله کړله، خاوره یې راټوله کړله. او بیا ورته الله حکم وکړو د عرفات په میدان کې وعدی نعمان ورته ویل کي، دا یو ځای دی، هلته یې هغه خاوره جمع کړله. چې خاوره جمع شوله د الله په قدرت په باران وشولو، چې خټه تیاره شوله. الله پاک په خپل دست قدرت سره ما یلیق بشانه، چې څنګه د الله د شان سره لایق وي، الله پاک په خپل قدرت سره حضرت آدم علیه السلام یې تیار کړو. وورجی دا خاوره مختلفو ځایونو نه اخیستلی شوې وه. که تاسو خیال کړي نو زموږ د دې کلي علاقې د دې خاورې رنګ څنګه دی؟ لکه نه سور خو نه دی، خړ دی. او چې ایسارې ډېرې ته لاړ شي څوک تللی یې لکه ایسارې ډېرې هغه څه دی؟ هغه سور دی. او که د مومندو طرف ته لاړ شي نو هغه مکمل زیړه. په خبره باندې پوه شوې؟ هر ځای کې څه دی لکه د دې خاورې رنګونه څه دي؟ مختلف دي. نو دغسې انسانان هم مختلف دي، څوک سپین، تور، سور. دا الله پاک څه دی لکه په خپل قدرت سره پیدا کړي. نو حضرت جبریل علیه السلام د مختلفو ځایونو نه خاوره جمع کړله او بیا پې د الله په قدرت باران وشو، خټه تیاره شوله. الله پاک په خپل دست قدرت سره حضرت آدم علیه السلام دا جوسه دا بدن یې تیار کړو. 40 کاله دا پروتو، 40 کاله روح پکې نو، هسې پروتو، دا ډانچه داسې پرته وه، 40 سال دا پرته وه. او بیا څه دی؟ دا شیطان نه دی، ابلیس، دا به راتلو. یو ځلې دی راغی او حضرت آدم علیه السلام دا جوسه دا بدن داسې پروتو، د خټې نه یې جوړ کړو، نور ته پروتو. نو که تاسو خیال کړي که کولال چې کله د خټې نه منګي یا څه شی جوړ کړي نو بیا نور ته یې کیږدي، نو چې په نور اوچ شي نو چې ته داسې تینګړی وکړې ټنګ نارېږي، که نه کړنګېدلي. دقه شان د حضرت آدم علیه السلام دا جوسه دا بدن دا پروتو. او دا شیطان راغی وی کتل را وی کتل وی ښه دا هغه خلیفه دی
ول دا هغه بنده دی د الله چې الله وایي زه خپل خلیفه پیدا کومه د ده ورسره په زړه کې کینه او بغض حسد پیدا شو ته خو یې به زیمه شیطان خو یې به زیمه نو چې د ده ورسره په زړه کې بغض حسد کینه پیدا شوله نو دا ابلیس دا شیطان دا حضرت آدم علیه السلام یو عالم نه مې اورېدل ویل داسې په دې غوږونو به وردن نه شو د سپېږمو په دې سورو برو چې به سپېږمو په سورو به ورته په دې غوږونو به تېرو ویل دا مې د تلو راتلو لارې دي ویل دی به دوکه کومه دی به څه دی دی به دوکه کومه وی دی به دوکه کومه وی دی به څه دی دی به خطا کوم د ده اولاد به دوکه کوم د ده بچي به دوکه کومه دا چا وی شیطان وی بیا د هغې نه پس الله پاک پکې روح ور واچولو حضرت آدم علیه السلام دی جسد کې دی بدن کې روح پکې ور واچولو نو چې روح پکې ور واچولو نو حضرت آدم علیه السلام په دې بدن کې دا روح لا خور شوی نو دا نوم نه د انسان په دې بدن کې دې ځای پورې راورسېدو حضرت آدم علیه السلام داسې راکېناستو الله ورته لږ صبر وکړه جلدي مه کوه جلدي مه کوه لږ صبر وکړه بدن کې د روح خور شي بیا راپاسه نو ګور هر انسان په جلتی دی او که نه دی هر انسان په تلوار دی هر انسان څه دی لکه په کوشش دی په منډه تړله دی نو حضرت آدم علیه السلام بدن تیار شو روح پکې واچولو بیا الله پاک بره اسمانونو ته فرشتو ته حکم وکړو ویل تاسو ټول راشئ او حضرت آدم علیه السلام ته سجده وکړي نو الله پاک د هغه وخت بیان کوي چې دا 40 کاله حضرت آدم علیه السلام داسې پروتو نو الله وی په دې انسان باندې داسې یو زمانه تېره شوې ده چې د ده په دې جمع باندې هېڅ چیز نو د ده په دې خوله باندې هېڅ کلام نو په خبره باندې پوه شوې نو الله وی دې او بیا د هغې نه پس د انسانانو سلسله شروع شوله د څه نه شروع شوله الله وی انا خلقنا الانسان من نطفة الله یې موږ پیدا کړي د انسان د څه نه لکه د نطفې نه د اوبو نه د پلیت اوبو نه الله پاک ښایسته انسان پیدا کی ښایسته شکل والا انسان الله پاک په خپل قدرت سره پیدا کی دا الله قرآن کې ذکر کړي الله انا هدیناه السبیل اما شاکرا و اما کفورا الله بیا په انسانانو کې دوه قسمه خلق دي دوه قسمه خلق څو قسمه لکه دوه یو قسم الله وی هدیناه السبیل الله وی چې موږ ورته لاره ښودلې ده او دویم قسم و اما کفورا دویم دا چې هغه سي ناشکر دي نو دا هدیناه السبیل نه مراد هغه خلق دي چې کوم د الله تابعدار دي د الله د احکاماتو تابعدار دي د الله عبادت کوي دا ته مراد دي او کفوره د ناشکره نه کم خلق مراد دي نو دا عام ناشکره نه چې دا مونږ ویل که دا ډېر ناشکره دي نه دا ته هغه مراد دي چې دا کم کافران دي د الله نه مني د الله عبادت نه کوي قرآن نه مني دا ته مراد دي نو الله وی دوه قسمه خلق مثل د انسان نه پیدا کړل یو کم خلق چې په هدایت روان دي یو کم خلق هغه چې هغه څه دي د کفر په لار باندې روان دي نو بیا الله پاک وی انا اعتدنا للکافرین سلاسل و اغلالا وسعیرا ویل دا چې کم ډله ناشکره ده کافران دي الله وی زما نافرمانی کوي الله ما ته عبادت نه کوي ویل دې دپاره مې تیار کړي دي سلاسل زنځیرونه څنګه زنځیرونه و اغلالا و صغیرا داسې زنځیرونه چې په دې سره به دي تړلی شي دا کافران او چرته به غورځي جهنم ته به غورځي او په دې مرو کې به ولا اچولی شي په پخپو کې به ولا اچولی شي دا زنځیرونه جهنم ته به راکاږي خدای دې انتباه چو ساتي ګوره جي سبق ته بسم الله الرحمن الرحیم شروع د الله په نوم چې بې حده مهربان او نهایت رحم والا دی هل اتا علی الانسان حین من الدهر بشک چې راغلی دی په انسان باندې یو وخت د زمانې نه لم یکن شیئا مذکورا چې نو دې څه شیز په ژبه باندې راتلونکې انا خلقنا الانسان بشک موږ پیدا کړی دی انسان من نطفة د یو نطفې نه امشاج چې مخلوطه وه نبتلی چې موږ ازمایو دی فجعلناه سمیعا بصیرا نو کړو موږ دی اورېدونکي ولیدونکي انا هدیناه السبیل بېشکه موږ ښودله ده ته لاره اما شاکرا و اما کفورا یا شکر گزاره دی او یا ناشکره دی انا اعتدنا للکافرین بېشکه موږ تیار کړي د کافرانو دپاره سلاسل زنځیرونه و اغلالا و سعیرا او طوقونه اور بل کړی شوی صدق الله العظیم
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين وعلى آله الطيبين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب کریم چې دا کم درس موږ په خپل دربار کې قبول کړي، څه کمی رانه شوي خدای موږ ټول معاف کړي. رب کریم زموږ د ټولو ګناهونه معاف کړي. یا الله زموږ د ټولو د مور او پلار ګناهونه معاف کړي. یا الله د ټولو امت مسلمه ګناهونه معاف کړي. کم حاضرین ملګري چې ناست دي، خدای مشران کشران د چا څه مشکلات ختم کړي. خدای د چا څه پریشانۍ ختم کړي. یا الله د چا کورونو کې بیماری ختم کړي. خدای د چا روزګارونه نشته، حلال رزق اسباب پیدا کړي. خدای د چا شته دی، خدای ته ورله پکې یا الله د خیر او د خوشحالو برکت او ګټې نصیب کړي. تاوان نقصانونه خدای پاک ته بچو ساتي. رب کریمه مونږ ټول له د دنیا او د آخرت خوشحالۍ را نصیب کړي. د غمونو پتونو مصیبتونو خدای مونږ ټول محفوظ کړي. صلی الله تعالی علی خیر الخلق محمد.